زمونږ په شریعت کې راځي وی چې یو سړی اواز وکړي نو په کور کې دننه چې ښځه وي بل څوک نه وی پلان کې شته نو دا ښځه دې وله جواب ورکړي چې شته یا نشته خو په نرمه ژبه دې جواب نه ورکوي په سخته ژبه دې ورکوي تپوس وکړي پلان کې کور دی او څوک نه نو ښځه اواز ورکولی شي چې او یا شته نشته خو په سختو الفاظ پلان کې کور دی نشته شته پلان کې کور دی او روزي تختې دارنګه ټلیفون بعضې خلک ښځو ته ټلیفون وکړي که نه اوچت کړي نو په ټلیفون به ورسره نرمې خبرې نه کوي چې خوله ورته چینګیا کړي او نرمې پستې خبرې شروع کړي بیا خود په زړه کې یو پوټې هغه د مینې او د خواهشاتو سوچ پیدا کړي او چې سخته خبره دی او که سخته خبره نو هغه پوه شي چې ښځه خطرناکه ده دویمه ورسره ونه کړي ګوره که دویمه دی او که په کېړی دی دا کپره ولي دا ګوره شریعت هر شي پابند کړی ښځې ته به نه ګورې د ښځو اندامونو ته د ښځو اندامونو کې داسې سخت الله پیدا کړی دی چې د انسان په زړه کې بیا خطرناک سوچونه راځي ډېر خطرناک سوچونه راځي دا دغه د نورجهان باد چې تېره شوې ده دا څه ورته وایي د مغلیه کې شاهجهان ښځه وه که نه نو دی وینځه وه دی ښځه نه وه دی وینځه وه نو د شاهجهان بادشاه وله دوه کمترې ورکړې یو په یو لاس کې او بل په بل کې وي دا ونیسه زه راځم وینځه وه کور کې ورسره وه خدمت به یې وله کو یو کمتره و بله نو چې شاهجهان بادشاه سنګ راغی نو نورجهان ته وایي د خپلې وینځې ته هغې نه غریبې نه یو کمتره وتښتېده لږ څه سسکه کمتره والوته نو د بادشاه کمترې خو قیمتي که او قیمتي وي نو چې دا بادشاه راغی نورجهان ته ویې کمتره یې څه کړه وی والوته نو دې ورته وي څنګه والوته غوسه شو ورته نو هغې ورته هغه بله کمتره پرېښوده وي داسې والوته دویمه یې پرېښوده نو چې هغې ورته هغه دویمه کونتره پرېښوده او لاس یې وړقه او مسکی شوه او وجود یې ورسره داسې لږ غوندې په نخره کوي داسې والوته نو بس شاهجهان پې عاشق شو پاک کړې او نکاح پې وتړله ښځه یې شو شریعت وایي ښځه به د سړو په مخ کې داسې نازک اندامونه نه خوځوي او داسې ادا به نه کوي لاس او خپې خوځول چې د سړو توجه ځان ته پیدا کړي دا په شریعت کې ګناه ده نو دا شپږ کسان شو مشرک جادوگر زناکار سودخور او حسدي چې مسلمان سره حسد کوي او بل شرابي دا نه بخي حضرت عیسی علیه السلام یو ځل په لاره تېرېده پیغمبر دی د خدای چې په لاره تېرېده یو غر ته یې وکتل غر ډېر زیات اوچت او داسې ناشنا طریقې سره جوړ شوي چې د دې غر څوکه ورته وه لکه دا اوښ چې قومي نو عیسی علیه السلام ورته حیران و چې خدای پاکه دا دومره لوړ غر او داسې څوکې ورته ده نو چې ورنږدې شو ویې کتل نو د دې څوکې د پاسه یو تیږه پرته وه داسې لکه د ګوته باندې چې سړی پلیټ ونیسي نو ډېر زیات حیران شو چې خدایه غر څونه لوړ دی او دا څوکې څونه تیزه تلې ده او د پاسه پې داسې ده لکه چې رقیبین اسکوري کاڼ پې د پاسه پروت دی نو په ډېر شوق کې ورته ګوري نو جبریل علیه السلام وله راغی وی عیسی ولې وی د خدای دې قدرت ته حیران دې غر ته وګوره او دې څوکې ته وګوره او د پاسه پې تیږه لوړې پرته ده خدایه که لږه وړقېده خو لاندې به راوغورځېږي جبریل علیه السلام ورته وي د دې نه ناشنا راته وښیم یو یې ښه دی غر ته وخېږه نو عیسی علیه السلام غر ته وخه چې وخته نو الله پاک یو زلزله راوسته او جړق شو چې جړق شو نو هغه تیږه د غر د څوکې نه لاندې ورغړېده خو خدایه دا مرستا زور تیږه یې په داسې طریقه وغورځوله چې هغه د غر نه هم لاندې پرېوته یا خدایه
جبریل علیه السلام ورته ویل دې نه ناشنا راته وښیم ویې ښه دې سوکې ته وښیې چې لاندې پکې وګوره نو چې عیسی علیه السلام د غر سوکې ته وکتل وخته او لاندې وکتل نو لاندې پکې یو غار و یو سوړه وه او دا چې د پاسه تیږه پرته وه دې دا غار داسې بند کړی و لکه څوک چې یو کوټې ته دروازه ولګوي یا کوي ته سر د کوي د پاسه سر یې ورته بند کړي دې ګوري دې غار ته چې خدایه دا سوړه پکې کم خوا تلې ده جبریل علیه السلام ورته وایي ډېره ناشنا راته وښیم وی ورکوشه چې عیسی علیه السلام لاندې ورکوز شو نو په دې غار کې یو سړی ولاړ دی او لمونځ کوي د الله عبادت کوي او خوا کې ورسره خشته د اوبو کنډول پروت دی او سړی لګیا دی عبادت کوي او چاته هم توجه نشته نو عیسی علیه السلام نور هم په تعجب کې پرېوت چې خدای پاکه دا سړی دلته ولاړ دی او په دې غر کې په دې غار په دې میاس کې د الله عبادت کوي دا خدای څومره تا ته نیک دی او خدای ریام پکې نشته لکه مونږ خو چې کوو نو خامخا کې دا راځي چې فلان خلک وایي چې ښه مونځ کوي نه غم شته چا سره نه ښادي شته نه تپوس نه پوښتنه نه چا سره د تجارت نه بل څه شپه ورځ لګیا دی او خدای سته عبادت کوي عیسی علیه السلام ته جبریل علیه السلام وی دې نه ناشنا راته وښیم وی تپوس ته وکړه چې کله نه عبادت کوي نو عیسی علیه السلام هغه سړي ته وایي ملګري د څومره مودې نه دلته کې ته د الله عبادت کوې وی 400 کالو شو 400 کاله مې شو 400 کاله دې نه بار نه وتې نه دلته لګیا د الله قدرت خو ورونو منئ که نه الله سره چې کوم طاقت دی قسم دی بنده حیران به شي چې خدای داسې دی وی 400 کاله دی وشو وی 400 کاله وشو دلته ولاړ یم الله ته عبادت کوم هم د شپې کوم هم د ورځې کوم خدای دلته روزي راکوي نه غم نه خادي نه رانه څوک خبر دی نو حضرت عیسی علیه السلام نور هم تعجب واخیست خدایا 400 کاله عبادت خو پیغمبر داسې یو شان نشي کولی نو جبریل علیه السلام ورته وی دې نه ناشنا راته ویم وی دې نه به ناشنا سي وی رب العالمین فرمایي چې ستا نه پس به یو امت راځي دا به اخري امتي د دې پیغمبر به د ټولو پیغمبرانو اخري پیغمبري د هغه نوم به محمد مصطفی وي صلی الله علیه وسلم عیسی علیه السلام د ده پیشنګویي ورکړې ده مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد چې ما نه پس به یو پیغمبر راځي نوم به احمدي د رسول الله مبارک دواړه نومونه دي محمد او احمد یو ولا مور ښې او یو ولا نیکې ښې دی او په خپله حضور پاک فرمایي د بخاري حدیث دی انا محمد زه محمد یم صلی الله علیه وسلم و انا احمد او زه احمد یم دا خپله د خپل نوم یې په خپله بخاري کې راځي اخیستی نو ستا نه پس بل امت اخیري او د هغې پیغمبر او نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر دی د دغه پیغمبر یو امتی چې د شو قدر په شپه کې د شعبان په دې نیمه کې د شو قدر په دې شپه کې د الله پاک عبادت وکړي یوه شپه د دې سړي د 400 کالو د عبادت نه په الله اجر زیات ورکوي زمارونو څونه قیمتي شپه شوه تاسو دا په موږ د الله احسان لکه زه به بل مثال هم درکړم حضور پاک یو ځل فرمایه وی بني اسرائیلو کې یو سړی تیر شوی بني اسرائیلو هغه 1000 میاشتې د الله په لار کې جهاد کړی 1000 میاشتې د الله په لار کې روژه نیولې ده 1000 میاشتې د الله په لار کې منځونه کړي دي 1000 میاشتې نو صحابه ورته الله رسوله بالکل دا کولی شو هغوی د هغې عمرونه زیات و زموږ خو عمر کم دی 50 کاله شپېته او یا کاله عمر 15 کاله خو دی نابالغی او د دې 40 نه 50 نه چې وربوړي بیا بوډۍ د کار نه بیا عبادت نشي کولی
او په دا میانځ کې غم ده خادي ده تجارت دی زمینداري دې به څنګه مو عبادت کې که زمونږ عمر ډېر وي لکه د هغې په شان نو مونږ به د هغې نه زیات عمل کړی نو مونږ له خدای عمر کم راکړه نو دا به څه کوو لږ پریشانه شو صحابه نو الله آیت نازل که انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تا امت لزه یو شپه ورکوم لیلة القدر په رمضان اخیری لسو کې چې کومه شپه ده چې ستا یو امتي په دغه شپه کې یوه شپه عبادت وکړي نو د زرو میاشتو د عبادت نه د هغې ثواب بهتر دی خیر من الف شهر دا د خدای پاک فضل او د رسول الله مبارک برکت دی نو دا د شب قدر شپه د لیلة القدر شب قدر دا ډېره قیمتي ده اوس دې ته شب قدر ولې وایي شب قدر په دې نسبت وایي یو روایت کې شته چې الله پاک فرشتو ته حکم وکړي په دې لوح محفوظ کې زمونږ د راتلونکي زمانې چې څه دي هغه لیکلي شوي دي چې د هر انسان د راتلونکي یو کال چې څه تقدیر دی نو هغه ولیکئ نو فرشتې لیکي چې دی به دومره ډوډۍ خوري دومره به اوبه څښي د ده به دا چلی دا چلی زمونږ د یو کال تقدیر راواخلي ویې لیکي او په رمضان کې چې کوم لیلة القدر شب قدر پارسي ده او لیلة القدر عربي ده نو په رمضان کې چې کوم لیلة القدر دی نو په دغه شپې د دنیا فرشتو ته حواله کړي دا حواله نو علما لیکي علما بلکې جبریل علیہ السلام رسول الله مبارک فرمائے کہ درې شپې پرله پسې ما له جبریل علیہ السلام راغی او ما ته یې وی چې دا شب قدر په شپه تم عبادت وکړو صحابو ته دې مو ووایه او خصوصا دې د تقدیر د خیر سوال د الله نه وکړي د تقدیر د خیر تقدیر په ډېرو څیزونو بدلېږي په صدقه بدلېږي په دعا بدلېږي په صله رحمۍ بدلېږي نو علما لیکي چې په دې شپه یو سړی الله ته ودرېږي او د الله عبادت وکړي نو سوال دې داسې وکړي چې یا الله تقدیرم ستا په لاس کې دی یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب نو خدایا ته به په دې شپه فرشتو ته حکم کې او زما د یو کال تقدیر به لیکي او په رمضان لیلة القدر کې به د دنیا فرشتو ته سپاري نو خدای که زما په تقدیر کې دی سختې فیصلې لیکلي الله رالی بدلې دا سوال به که سختې فیصلې دي لیکلي زما تقدیر کې راله بدلې خدای که زما په تقدیر کې تا مرګ لیکلي نو خدای راله عمر زیات که رستو یې که ژوند کې مې برکت واچو او که زما په تقدیر کې خدای تا فقر لیدلی او تاوان دی لیدلی او نور د دنیا مصیبتونه دی لیکلی نو الله اراله بدل که خدای پاک بدلولی شي نو په دې شپه د شب قدر په شپه د الله عبادت کول خدای ته جړا کول او د امت دپاره هم سوال کول ځکه حضور پاک امت له کړی دي امت له سوال کول او د تقدیر متعلق د الله نه سوال کول چې خدای که زما تقدیر کې سخت ازمایش وي پریشانی وي تکلیف وي نو رب العالمین هغه راله بدل کا دا به کوو انشاءالله العلی دا شپه ده کله دا د راتلونکې نهې شپه ده د نهې ورځ پنځلسمه ده او د نهې شپه پنځلسمه شپه ده د ګل او د نهې په دې میاشت کې چې کومه شپه ده چې د ګل ورځ تېره شي او سبا له د نهې ورځ راځي دقه شپه ده بعضې خلک وایي په دې کې یو بچو له روزي هغه دا شپه نه ده ښه ورځ نه ده هغه د عاشورې ورځ ده چې بچو له پکې خلک ښه روزي ورکوي څوک وایي دې کې به د ورځې روژه نیسي نو روژه ښه شی دی که څوک یې نیسي بده نه ده او په شریعت کې په دې ورځ کې روژه ثابته نه ده هغه روژه د عاشورې د ورځې ده حدیثو کې ثابته نو دې کې د ورځې روژه ثابته نه ده اگه څوک نیسي پنځلسمه دې ونیسي شپاړسمه دې ونیسي اوولسمه هم ښه خبره روژه سمه ده خو نه ده خو په شریعت کې د حضور پاک نه د دې ورځې روژه ثابته نه ده او دغه د شپې عبادت ثابت دی نو ما چې کوم حدیث وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائے
چې د الله خاص رحمتونه په دقه شپه د ړومبي اسمان ته راکوزېږي. یا ان الله ینزلو صفت بلا کیف ورته وایي زموږ دا طالبه. فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم لبني کلب. په عربو کې یو قبیله وه بنو کلب به یې ورته وی. دغې خلکو به ګډه چیلې ډېرې ساته. نو وی د بنو کلب قبیلې د ګډو چیلو د ویښتو نه زیات مخلوق الله بخي. دې نه دا معلومه شوه چې د بخښنې سوال به هم د خدای نه کوې چې خدایه ته ما وبخې او خدایه ته ما معاف کړې. نو دا شپه ده او قیمتي شپه ده او بیا به یو کال پس راځي. نو که هسې بې څه نه ګډه ونه شوه نو لاس به مروړی. نور که صدقه خیرات څوک کوي نو هېڅ پابندي پرې نشته. خو په حدیثو کې د دې ورځې د صدقې څه ذکر نه دی راغلی او نه د دې ورځې د روجې ذکر په حدیثو کې راغلی. دغه د شپې د عبادت ذکر یې راغلی دی. نو تاسو خپل هم د شپې عبادت وکړئ او زنانه ډېرې تکړۍ په عبادت کې هغوی ته هم دا بیان وکړئ زنانو ته چې هغوی هم ورباندې عمل وکړي او د بخښنې سوال کوئ. مال هم کوئ ځان هم کوئ. ښه زما هم در باندې ګورئ سته موږ به تاسو له کوو تاسو موږ له کوئ او یو بل له ټولو مسلمانانو له. زما وروڼو دې میاشت کې یو ورځ ده او برکتي ورځ ده او یو شپه ده برکتي شپه ده. هغې ته موږ د شب قدر شپه وایو زموږ په عرف کې او په عربی کې ورته لیلة النصف من شعبان وایي. د شعبان نیمه د نیمې میاشتې شپه. او زموږ اردو خوانان هغوی ورته شب برات وایي. شب براعت. فارسی خوانان هم ورته شب براعت وایي او اردو خوانان هم ورته شب براعت وایي. دا شپه ډېره قیمتي شپه ده او ډېره د برکت شپه ده. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عایشې بیبي کره او د کور نه بهر ووت. عایشې بیبي فرمایي وی زه اوده هم پرې پوه نه شوم چې رسول الله مبارک ووت. نو وی چې زه راویښه شوم نو ما پیغمبر علیه السلام کته چې چېرته لاړ. نو نیغ حضرت علی رضی الله تعالی عنه کور ته لاړم بیبي فاطمې. نو هغوی ته مې الوی چې حضور پاک د شپې د کور اوتې د پته نشته چې چېرته تللی. نو هغه هم پریشانه شو. حضرت علی صاحب هم راووت. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها هم راووت. حضرت حسن او حسین ماشومان و هغوی هم راویښ شو. نو پیغمبر علیه السلام یې کته چې دی چېرته تللی. نو حضور پاک د بقی چې کوم اوس مقبره ده او صحابه کرام پکې دفن دي نو دقه ځای ته نبی علیه السلام تلي او دوی ورپسې ورورسېده. دې کې قبرونه مو په هغه زمانه کې قبرستان مو او دې کې د غز بوټي مو دا غټه پلوسه د دې بوټي م پکې و. بقیع غرقد به یې ورته ځکه وي. شعر میدان هلته ورپسې دوی ورسېدل او دوی په کومه طریقه ورپسې ورسېدل. زمانونو په مشکات شریف کې د دې معجزاتو په باب کې یو حدیث نقل شوی. د هغه حدیث مفهوم دا دی چې حضور پاک به په کومه لار تللی و نو چې کوم به نږدې صحابه نږدې ملګري و نو هغوی ته به پته وه چې په دې لار نبي علیه السلام مبارک تللی دی. دا به ورته له څه نه معلومات کېدل. دا د حضور پاک د خولې مبارکې د خوشبویۍ نه. زمونږ خوله بدبویه او د حضور پاک خوله خوشبویه وه. حضرت ام سلیم وایي وی حضور پاک مونږ کره راغلی و نودو. نو چې ما ورته وکتل نو په دې تندي یې خوله راغلې وه. نو ما یو شیشې بوتلګۍ راواغېست. خولې ته مې ونیوه چې دا د خولې څاڅکي را پرېوځي چې په دې بوتل کې جمع کړم. وی حضور پاک راویښ شو. وی ما ته چې ام سلیم دا څه کې؟
وی ما د الله رسول ستا د خولې ته مې دا بوتل نیولی په دې به څه کې وی ما چې دا به د خوشبویۍ دپاره مونږ استعمالو او د برکت دپاره به مونږ استعمالو نو پیغمبر علیه السلام په انکار ونه کړه چې دا څه کې په بوتل یې ترې واخیسته او په تندي مبارک یې ګوته کېښوده او ټولې خولې یې په هغه بوتل کې ورته ورغورځول ام سلیم وایي چې مونږ کره به څوک ناجوړه شو بیماران به شو نو ما به هغه بوتل راواخیست او په اوبو کې به مې کېښود یو څاڅ کې به مې ترې اوبو کې واچو او په مریض به م اسکل الله به مریض د شفا ورکوله او چې کله به م په مدینه شریفه کې وادو او خادي به وه نو ما به د هغې نه یو پوټې غوندې یو څاڅ کې راواخیست او په جامو به مې پورې کړ وی چې واده له به لاړم نو یې ما ته به خلک وایي چې ام سلیم دا خوشبویي د کوم دوکان کې اخیستې ده دا د څه خوشبو ده داسې خوشبویي خو مونږ چاته نه ده لیدلې وی ما وی تاسو ته څه پته لګي دا زمونږ د ښکلي پیغمبر مبارک د خولې خوشبو ده نو د حضور پاک خوله دا خوشبویه وه او خوشبویي به تتله او د صحابه و عقیدت او مینه هم درته معلومه شوه چې صحابه څومره د پیغمبر علیه السلام سره مینه ساتلې ده د صحابه د پیغمبر علیه السلام خوله مبارکه دا د محفوظ ساتلې د حدیبیې په مقام کې د کافرانو د پیغمبر علیه السلام په منځ کې چې کله صلح او جوړه کېدله نو د کافرو د طرف نه چې کم نماینده و چې واپس لاړ نو کافرو ته څه وایي وی داسې وکړئ چې دې سړي سره جنګ مه کوئ وی قسم دی ما داسې ملګري د چا نه دي لیدلی کوم چې مې د دو لیده زه کسرا فارس ته تلیم او د دنیا په ملکونو ګرځېدلیم خو داسې سړی او د داسې ملګري تابعدار ما چاته نه دي لیدلی او څنګه وی چې اودس کوي نو یې دې ملګري صحابه د اودس اوبو ته لاسونه نیولي چې دا په ځمکه پرې ونه ځي هغه رانیسي په لاسونو کې او په ځان یې مږي د هغه د اودس په اوبو خلک جنګونه کوي یو بل سره او چې خراش کې توکي د خولې نه لاړه توکي نو ځمکې ته نه رسي هغه صحابه په لاسونو کې نیسي او په خپل مخې پورې کوي دومره مینه او دونه محبت د صحابه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو خبره مې دې پورې کوله چې خولې خوشبویه وه نو عایشه بیبي فرمایي چې موږ هغه خوشبویۍ پسې تلو او بیا داسې خوشبویي وه چې څوک به ورسره ډېر نږدې ناست و نو هغوی ته به پته وه چې د حضور پاک د خوشبویۍ دا صفت دی او دا نمبر خوشبویي ده پته لګي نو زه ورپسې تلم مونږ لاړو د بقي مقبرې ته نو رسول الله مبارک په سجده پروت دی او جاړي الله او دا آیت وی ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم دا عیسی علیہ السلام د خپل قوم متعلق ویلو مطلب یې څه دی یا الله که ته د خپلو بندګانو له عذاب ورکې نو ستا بندګان دی الله څوک دې تپوس نشي کولی او که خدایه ته بخې نو ګورې ډېر لوی زورور ذات بیا هم دنه څوک تپوس نشي کولی چې دا ولې دې وبخل ګوره د امت د بخښنې دپاره حضور پاک په نیمه شپه پاڅي او بیا د مقبرې سایټ ته ځي او څونه دشمنان دي یهودیان دشمنان دي په مدینه منوره کې اوسېدل او د مدینې منافقان دشمنان دي سره د دې دومره دشمنو او سره د تیارې بیا ځي شاړې ځمکې ته او خدای ته سجدې لګی او د امت د بخښنې سوالونه د الله نه کوي مونږ له څونه دعاګانې غوښتې دي مونږ سره څونه مینه کړې ده یو ځل رسول الله مبارک وفرمایل ارمان که ما خپل رونه ولیدلې نو صحابه ورته وایي ولې مونږ دې رونه نه یو څه د الله رسوله وی تاسو مې ملګري یې انتم اصحابي تاسو مې ملګري یې
او ویرونه مې هغه خلک دي چې لا راغلي نه دي رستو به راځي رستو به پیدا کیږي او نالیدلې به په ما ایمان راوړي مونږ ته رسول الله مبارک خپل رونه ویلي دي ګوره او ارمان یې کړی دی چې ارمان که دا مې ولیدلی نو صحابو ته تپوس وکړو وی د قیامت په ورځ به یې ویلي وي او وی په څه به یې پیژنې دا خپل امت او دا خپل رونه زمونږ خو پیژنې مخامخ را سره ناست یو دا به په څه پیژنې نو حضور پاک وفرمایل هم غر محجلون من آثار الوضو د دوی د اودس د اندامونو نه به رڼاګانې خیږي په دې به یې پیژنو دومره حضور پاک مونږ سره مینه کړې ده لیکن وروڼو مونږ پیغمبر علیه السلام له د هغه مینې په بدل کې مینه ورنه کړه هېڅ هم ورنه کړه مونږ د پیغمبر مبارک شکل خوښ نه که ځان له د هغې جامه هم ځان له خوښه نه کړه د هغې اخلاق هم ځان له خوښ نه کړ مونږ نن ټول د انګریزانو په خویونو پسې ګرځو ښځې د انګریزانو د ښځو پیښې کوي او هلکان د انګریزانو د هلکانو پیښې کوي ټوله ورځ مونږ له د پردو پیښې ولې پکار دي پکار دي چې مونږ د خپل ښکلي پیغمبر پیښې وکړو او د هغه په نقش قدم روان شو او زمونږ بیبیانې د کور خویندې لوڼه دا د صحابیاتو پیښې وکړي او چې څنګه عایشې بیبي او فاطمې بیبي کم شکل او په کومه طریقه به ګرځېدل چې هغسې چلو د غیرت بدل په غیرت خلاصېږي داسې ده که نه دا د پښتنو متل بدل چې څوک خلاصوي هغه ته غیرتي وایي او چې بدل څوک د چا خلاص نه کړي نو هغه ته پښتانه بې غیرته وایي نو د حضور پاک به مونږ څومره احسانات دي او مونږ له یې څونه دعاګانې غوښتې دي لیکن مونږ د هغې په مقابله کې د رسول الله مبارک سره مینه ونه کړه او نه مو ورسره محبت وکړه نم د هغه اخلاق وپېژندل چې څه خوی او چې هغسې خوی مونږ هم استعمال نو دی پې ور پرېوتل فاطمه بیبي پې هم ور پرېوته او حسن او حسین هم پې ور پرېوتل او حضور پاک جړل نو فاطمه بیبي ورته وایي ولې د الله رسوله چا خفه کړې چا تنګ کړي چا راته تکلیف رسولی دی وی نه بچې نو بیا په دا نیمه شپه کې دلته راغلی او په سجده پروت یې ژاړې دا ولې وی بچې جبریل علیه السلام رانه راغی او ما ته یې وی چې نن ډېره برکتي شپه ده د شعبان پنځلسمه د شب قدر شپه ده او د الله خاص رحمتونه راورېږي نو که د امت د بخانې سوال کوې نو بار الله ته وځه وجاړه او د بخنې سوال ونه وکړه دا دونه قیمتي شپه ده زما وروڼو دومره برکتي شپه نو رسول الله مبارک د امت د بخنې ځان له نه چې ځان له سوالونه وکړي د خپل امت د بخانې دپاره لګیا دی او د بقي په مقبره کې د شب قدر پنځلسمه شپه ده او خدای ته جاړې او دعاګانې کوي وروڼو تاسو به هم کوئ ښه انشاءالله د شب قدر شپه ده ټوله شپه خیر دی نه خو د اخره شپه کې پاسئ او تهجد وکړئ او الله ته زاري وکړئ او خدای ته ژړه وکړئ مونږ ټول خو الله ته محتاج یو که زمونږ ژوند ټول د الله د طرف نه دی زمونږ عزت زمونږ بچي زمونږ مال زمونږ دولت زمونږ صحت زمونږ مرض دا ټول د الله په لاس او په اختیار کې حضور پاک فرمایي وی په دې شپه د الله خصوصي 300 دروازې د اسمان کولاویږي 300 او 300 خاص رحمتونه ته نازلېږي یو څو کسان دي چې خدای هغه نه بخي په دې شپه کې شپږ قسمه ډلې دي هغه نه بخي یوه ډله څوک ده مشرکان چې خدای له شریک نیسي هغې وي د خدای لور ده د خدای زوی دی دا بوت دی دا پلانکی دی دا پلانکی دی خدای له شریک نیسي او خدای شریک شرک چې څوک کوي هغه الله نه بخي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء وی یو شرک نه بخم شرک نه لاندې چې چاله وغواړم نو هر څه بخم خدای په شرک ډېر زیات خفه کیږي نو یو مشرک چې د الله سره دویم ملګری شریک ګڼي
د الله په علم کې بل څوک شریکای د الله په قدرت کې بل څوک شریکای د الله په صفاتو کې بل څوک شریکای دې ته شرک وای نو یو مشرک نه بخي نمبر 1 دویم جادوګر نه بخي ځکه جادوګر دا مسلمانانو ته ډېر لوی ضرر رسوي او لوی نقصان رسوي جادوګر تر دې حده پورې په یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي که جادوګر هم ولید مړی کې اگر چې علما وایي چې هغه جادوګر چې دی په دې جادو کې د کفر الفاظ استعمال یقین وکړه ما ته یو ځل یو سړي خبره کوله د یو جادوګر قصه یې راته وکړه ما ته یې وایي تعویض یې کو نو وایي د غوا په میچاز وایي تعویض لیکه اوس ته د خدای نوم او د قرآن شریف آیت دا د غوا په میچازو لیکې دا د قرآن څومره بېادبي ده او د خدای د نوم څومره بېعزتي ده د ده نه غټ کافر به بل څوک دا غټ کافر ته په متیازو باندې د خدای نوم لیکې سپېره او بیا مسلمان ته ضرر رسې دا جادو چې کوي څه دپاره کوي د ښځې د خاوند منځ کې روانه جوړه کړي د رونو په منځ کې روانه جوړه کړي د دو مسلمانانو په منځ کې روانه جوړه کړي د پلار او د زوی یا د مور او د زوی په منځ کې روانه جوړه کړي د سخر سره د خواښې سره وله روانه جوړه کړي دا سخت جرم دی او سخته ګناه ده ویتعلمون منه ما یفرق به څنګه دی وزوجه دا یو زمانه کې الله فرشتې را لېږلې وې چې هغه زمانه د جادو وه فرشتې یې راولېږلې چې د خلکو ته داسې طریقه څیزونه وښایې چې دوی پرې د جادو نه بچ شي او د جادو علاج پرې وکړي نو هغوی به ترې هغه څیزونه زده کول چې د ښځې خاوند منځ کې به تفریق راوسته جداواله نو یو مشرک نه بخي دویم جادوګر نه بخي دریم شرابي خدای نه بخي ډېر خلک اوس هم په دې ودونو کې شرابونه څښي او ډېر خلک اوس هم د شرابو بوتلې په کور کې ساتي او شراب څښي دا سخت جرم او ډېره لویه ګناه ده او څلورم سودخور نه بخي نن سبا څومره خلک سودونه کوي په سود پیسې ورکي او دونه به راکې او چې دې را نه کړې زیاتېږي به دونه به راکې او چې دې را نه کړي زیاتېږي قسم دې نن د سود ته خلک کاروبار وایي بس سود خلکو بس داسې ګڼلی دی لکه چې دا دې یو ګټه کوي چا په بینک کې پیسې ښودي د هغې سودونه خوري سودخور دا د خدای ډېر بدي شي او د قبر عذاب یې سرې د سودخور رسول الله مبارک فرمایي وی د وینو دریاب به یې خوټ کېږي به او دی به یې دې منځ کې ولاړ او چې غاړې ته راځي نو په دې غاړه به ورته یو فرشته ولاړی او هغه سره به کاڼي پراتي نو په یو کاڼي به یې نیغ په دا خوله کې ولي نو چې دا خولې ولګي نو د هغه کاڼي به دونه زوري کې دی به د دریاب منځ ته ورسوي دی به خوټ کېږي د وینو دریاب کې بیا به غاړې ته راځي لامبو به وایي دی به بیا په دا خوله ولي ابه دونه تیز یې کاڼي چې د دریاب منځ ته به یې ور ورسوي دی د قبر عذاب دی سودخور ډېر خطرناک ما ته مخکې ورځو کې تل یم کوټې تېره جمعه ده نو هلته راته یو سړي خبره کوله یو مقبره باندې تېرېدو ما ته وی دې مقبره کې دا پلانکې قبر وی دا یو سودخور دی او د هغه قبر او وی چې دې څنګه خښ که نو قبر اوچه او د وینه به د قبر نه راوته وینه دنیا ته وی پته را دلته اخبار والا راغلل هغې وکتل د هغه خاورو نه به وینه راوته او زامنو به وله قبر جوړاو بیا به تې وینه راوته زامنو به قبر جوړاو بیا به تې وینه راوته بیا وله قبر پوخ جوړ کو تک سور رنګ یې ورکو چې پته ونه لګي چې دې کې وینه شته او که نشته هغې نه پس وي ډېره زمانه تقریبا 6 میاشتې له د قبر نه به وینه راوته ما ته خپله یو قبر معلوم دی خو ډېره بده ده دې درته نه ښیي چې کوم ځای میږي د هغې قبر نه یو چونډی خاوره راوړه
او ته د میږو سوړي سره واچوه لږ ساعت پس ګوره میږي به تښتي میږتون روځي او تښتي دی دا د سودخور قبه ما ته یو سړي ښولی یو مشر او ما پې تجربه کړې دا سود ډېر خطرناک جرم او چې څوک سود کوي سود خور دی حرام خور دی ګناه کوي ظالم ظلم کوي ځان سره بل سره نو قبر او قیامت او آخرت بې تبه او بربادي غرق وي غرق نو یو سود خور خدای نه بخي مشرک نه بخي دیم څوک شو جادوګر نه بخي دریم شرابي او څلورم سود خور او پنځم کینهګر چې مسلمان ته په زړه کې کینه ساتي مسلمان سره به مینه ساتي بغض او کینه به مسلمان سره نه ساتي حسد چې ورته وایي په پښتو کې دا سخت جرم دی او ډېره لویه ګناه او شپږم زناکار دا شپږ کسان شو زناکار هم نه بخي چې څوک زنا اوس وروڼو زنا یوازې د اندام نه ده چې په دې سترګو ته پردو ښځو ته ګورئ او پردو تصویرونو ته په موبایل پردو ښځو ته ګورئ دا د سترګو زنا د حدیث کې راځي زنا العین النظر د ژبې زنا چې په ژبه یو پردی ښځې سره د خواهشاتو خبرې کوي او په غوږونو زنا څه ده چې د پردی ښځې خبرې د خواهش په بنیاد اوري دا سخت جرم دی سخت زمونږ په شریعت کې راځي د فقه مسله ده جزیه ده وایي چې یو سړی اواز وکړي نو په کور کې دننه چې ښځه وي بل څوک نه وایي پلانکې شته نو دا ښځه دې وله جواب ورکړي چې شته یا نشته خو په نرمه ژبه دې جواب نه ورکوي په سخته ژبه دې ورکوي په نرمه به نه ورکوي تپوس وکړي پلانکې کور دی او څوک نه نو ښځه اواز ورکولی شي چې او یا شته نشته خو په سختو الفاظ پلانکې کور دی نشته شته پلانکې کور دی او روزي تختې دارنګه ټیلیفون بعضې خلک ښځو ته ټیلیفون وکړي که نه اوچت کړي نو په ټیلیفون به ورسره نرمې خبرې نه کوي چې خوله ورته چینګه کړي او نرمې پستې خبرې شروع کړي بیا خود په زړه کې یو پوټې هغه د مینې او د خواهشاتو سوچ پیدا کړي او چې سخته خبره دی او که سخته خبره نو هغه پوه شي چې ښځه خطرناکه ده دویمه ورسره ونه کوي ګوره که دویمه دی او که په کېړی دی دا کپره ولي دا ګوره شریعت هر شي پابند کړی ښځې ته به نه ګورې د ښځو اندامونو ته د ښځو اندامونو کې داسې سخت الله پیدا کړی دی چې د انسان په زړه کې بیا خطرناک سوچونه راځي دا آیت نازل شو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون چې کامل او لوی ثواب به تاسو هله ګټئ چې سم خوښي هغه خدای له ورکړي د هغې څه حصه ورکړي نو ابو طلحه راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ وی د الله رسوله الله په قرآن کې فرمایي چې کم د خوښ شي وی الله نه یې ورکړي دا ډېره لویه نیکي ده نو دا بیرحه دا باغ سره د دې کوي دا زما ډېر خوښ دی او ډېر قیمتي دی او بم خوږې دي او د کجورو باغ او زراعت پکې فصل هم کرم نو دا زه غواړم چې د دې نیکي او صدقه جاریه شي زما دپاره نو دا ما تا ته وقف کړ ستا خوښه ده چې چا له یې ورکې هغوی له یې ورکړي رسول الله مبارک وفرمایل چې تا کوم خبره وکړه ما واورېده زه به پیش او خوشحاله شو بخ بخ لکه مونږ وایو واه واه خوشحاله شو او دا خو ډېر ګټندویه باغ دی دا خو به تاله ډېره لویه فایده درکوي په آخرت کې وی داسې وکړه ابوطلحه زما په لاس یې مه تقسیموه په خپل لاس چې ستا کوم نږدې رشته داران او دوستان خو فقیران نو په هغې کې تقسیم کا نو هغه ټول باغ د هغه کوي سره هغه په خپلو قریبي او غریبانانو رشته دارانو کې تقسیم کا بل یو کویم پکې د خواږو اوبو هغې ته به بئر رومه وې
دا د مسجد قبلتین سره خوا کې دی وادي عقیق ورته وایي د دې وادي م رسول الله مبارک ډېر صفت کړی د جامعه اسلامیې سره لږ نږدې دی په فاصله کې دا د یهودیو مشهور کوی دی نو ما خو تاسو ته وایي چې په مدینه شریفه کې خوږې اوبه کمې وې او ټولې اوبه مالګیجنې وې د کویانو ترخې په لختو کې به دا ترخې اوبه او دا مالګیجنې به یې دی بوی به یې کاو نو یوازې سړي خو نه دي ښځې دي سړي دي ماشومان دي میلمانه دي څاروي دي دي د خو ډېرې اوبه پکار دي دا په څلورو پنځو کویانو کوم ځای کار کېږي نو دا کوي بئر رومه دا د یهودیو نو صحابه به ترې په بیه د مدینې خلکو اوبه اخېستې د هغه به م خوښه وه چې په چا به یې خرڅولې او په چا به یې نه خرڅول بخته خلک ګرنده وي بیا څوک نشي ورتلی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ورغی یهودي ته یې وی د دا باغ را باندې خرڅ کوې نه وی ښځه نیم را باندې خرڅ که یهودي داسې قیمت وی چې هغه د خرڅولو قیمت نو ځان یې خلاصه هلکه وی په دومره پیسو باندې خرڅوم نیم حضرت عثمان صاحب رضی الله عنه زر پیسې راوغوښتې واله زما شو نیم یهودي وی دا څه غلطي وشوه خو زه یاره ټیک شوه دا نیم د ده شو او نیم زما نو دا کوي خو څوک نیمولی نه شي نو په دې کې واربندي کوي بیا یو ورځ به ترې عثمان صاحب ته فایده لې او به ترې راوباسه او بله ورځ به ترې زه وباسم یا یوه هفته ته یوه هفته زه یا نیمه ورځ ته نیمه ورځ زه داسې طریقه جوړوي هغه وی زه ټیک ده یو ورځ به دې خرڅه یو ورځ به زه خرڅوم پیسې مې نغدې ډېرې واخېستې لیکن حضرت عثمان رضی الله عنه اعلان وکړ زما د حصې اوبه مسلمانانو ته وقف دي خیرات نو چې خیراتي شی میلاویږي د بیې له څوک چېرته ځي بیا نو خلک به د عثمان رضی الله عنه په نمبر کې ورتلل او د یهودي په نمبر کې به نه ورتلل ځکه یهودي به خرڅولې او د خیراتي کړه د ده په نمبر کې به ورتلل مشکونه به یې منګي به یې د ډکول کار به یې پرې روان یهودي وی زما نمبر خو شړ شاړو څوک په دې ورځ راځي نه خیراتي ورکوي په خپله ورځ کې او زه په بیه ورکوم نو ورته یې وي دا باقي نیم هم واله وایي لکه په هغه پیسو ګورې نه علم چې هغه نیم دې راباندې خرڅ کړی زه وایي په هر څه چې اخلې خو دا باقي نیم هم واله نو هغه باقي نیم یې ترې واخېست نو عثمان رضی الله عنه ټول کوي مسلمانانو ته وقف باغیانو چې کله شهید کو که نه نو بې پې بندې کړې الله اکبر ډېر ظلم شوی دی حضرت عثمان رضی الله عنه سره نو دی ورته په دیوال راوچت شو او باغیانو ټوله مدینه منوره قبضه کړې وه او جومات یې نیولی او تورې ورسره دي دی ورته په دیوال راوچت شو وی ای ظالمانو یو تپوس ته نه کوم وی ما د رسول الله مبارک نه اورېدلی دي چې مرګ په دریو څیزونو جایز دی یو چې یو سړی واده کړي یا ښځه واده کړي او دې زینو کې بدعملي وکړي یا دویم چې څوک مړی وکړي نو قصاصاً به یې وجنې او دریم چې یو سړی د ایمان نه ووته او مرتد شو کافر شو نو وجنې به نو ټولو خلکو ته اعلان وکړ ای مسلمانانو قسم مې دی د الله په ذات چې کوم دین مې د رسول الله مبارک سره قبول کړی نو زه په حقه دین اوس هم یم ګورې مسلمان یم او کافر نه یم ووایه راته مسلمان یم که کافر ووایه زه خو مسلمان یم د رسول الله مبارک سره چې کوم دین قبول کړی په حقه دین قایم یم نو مرتد نه یم دغه وجه نشته چې مې تاسو مړ کې او وښایه د چا مې پلار رور وجلی دی چې تاسو ما وجنه قصاصاً مې ولې قصاص په ما ستاسو د څه کېږي ما څوک وجلی دي وښایه او درېیمه خبره هغه څوک به وجنې چې زنا کړي وی قسم په الله اسلام خو پرېږده په جاهلیت کې مې چې ته بدعملي نه ده کړې وښایه ما نو په څه مې فبما په څه مې وجنې او بیا ورته یو عجیبه خبرې کوي وی ای ظالمانو وی په مدینه منوره کې اوبه ترخې وې نو رسول الله مبارک وفرمایل چې څوک به دا بیر رومه د یهودي کوې والي او چې مسلمان ته وقف کې خپل هم ته اوبه وباسي او مسلمانان هم ته وباسي نو زه به جنت زیری ورکوم
دله به خدای جنت ورکوي. وی هغه کوی ما په خپلو خالصو پیسو واغېسته او مسلمان ته مې وقف کړه، ماله به خدای جنت راکوي. خبردار چې ماله به خدای جنت راکوي، ځکه د پیغمبر خبره مې اورېدلې ده او د هغه په خبره مې عمل کړی دی. وایي ظالمانو نن د هغه کیوب هم تاسو په ما بندي کړي دي، د دریاب ترخې وبس کم، مالګي جنس کم، چمتو چې ما غشتي او مسلمان ته مې وقف کړی دی هم په ما بند کړی دی. خو خیر دی پروا نشته. حضور پاک فرمایلی چې د دې کوی په عوض کې جنت ماله به خدای جنت راکوي. آیا ظالمانو وی د مدینې منورې جومات کې مانځه ته ما نه پرېږدی، زم بند کړی ما. وی حضور پاک او فرمایل چې څوک به د فلانکي کور والي چې جومات سره شامل کی چې خدای ولا جنت ورکي. وی هغه کور ما په خپلو ذاتي پیسو واغېسته او جومات سره مې شامل کو، نن مې په حقه ځای کې مانځه ته نه پرېږدی. ګوان شی هغه ځای ما غشتی د رسول الله مبارک د وینا مطابق ماله به خدای جنت راکړي. او دریم څه دی؟ وی زه په غر ولاړ وم، حضور پاک مبارک را سره و، یو را سره ابوبکر و یو را سره عمر و رضی الله تعالی عنهما. نو یې غر وجړقېده، نو یې حضور پاک مبارک خپله اوچته کړه او غر له یې راوبروله او ورته وی اسکن احد، غلی شه غلی شه احده، ان پتا یو پیغمبر ولاړ دی، یو در باندې صدیق ولاړ دی، دو در باندې جمدي شهیدان ولاړ دي. صدیق حضرت ابوبکر او دو شهیدان حضرت عمر او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنهم. دا زما دپاره ګوۍ شوې ده. نو تاسو ټول په دې خبره ګوان شئ چې که تاسو مړ کړم زه به شهید یم، ماله به خدای جنت راکړي. نو یو پکې دغه کوي چې عثمان رضی الله عنه واغېسته او مسلمانانو ته یې وقف. یو پکې بل یو کیو بیر بضاعه، د هغې نه به هم خلکو مس کړی. د هغې متعلق یو زمونږ په ترمیزي کې ابو داود طحاوي وغیره کتابونو کې یو لوی فقهي مسله ذکر کېږي. داسې نور پکې خواږه کویانو خو لږ و کم و، نو زیاتې اوبه ترخې وي، مالګېجنې وي، نو چې اوبه خرابې وي ترخې وي او لختو کې بوی هم کوي، نو دې سره بیماری پیدا کېږي. نو اکثر به خلک پکې ناجوړه. حضرت ابوبکر صدیق هم ناجوړه شو چې راغی، ناجوړه. حضرت بلال چې په مکه کې څونه وال خوړلي او تکلیفونه یې تېر کړي هم ناجوړه. او داسې ناجوړه چې غریب به جړل او ابوجهل ته به یې خیرې کولې او څه به وی خدایه ابوجهل تباه کړې، مونږ یې د خشته ځمکې نه راوویستو نو د وبا ځمکې ته یې راوشړل. نو حضور پاک مبارک چې وکتل چې دا صحابه خو ټول ناجوړه دي او ناجوړه کېږي او آب و هوا یې ټیک نه ده، نو د الله په دربار کې سوال وکړ، وی یا الله دا مدینه راته برابر کې، اللهم صححها، اللهم بارک فی سایها و مدها. خدای د دې مدینې د خوراک په څیزونو کې که په پیمانه خرڅېږي او که په وزن، الله پکې برکت واچه. اللهم انقل حماها الى الجحفه، خدای د دې دا تبه جحفې ته وباسه. جحفه یو شاړه علاقه وه هغه زمانه کې، خدای دا بیماري ته لرې کې او دا جحفې ته ورسئ او دا جوړه کې الله. دا دعا یې وکړل. نو چې سار را پاڅېده نو صحابو ته ما خو بېګا یو خوب ولید، وی یو تکه توره ښځه وه ببر سرې بد شکله او د مدینې نه روانه وه جحفې ته لاړه. وی د الله رسوله تعبیر یې څه دی؟ وی د مدینې نه هغه بیماري مرض او وبا خدای لرې کړه او جحفې ته یې ورسوله. هغې نه پس مدینه منوره ډېره ښایسته شوه او مزېداره شوه، بیماری هم ختمې شوې، وبا هم ختمې شوې او ورو ورو پکې اوبه خوږې نور هم پیدا شوې، نور هم پکې پیدا شوې. او صاحب مدینې منورې هوا هم ټیک شوه او نوم یې هم والا بدل که، یثرب ښه نوم نه دی، دا خو بیماری ته اشارت دی. وی صاحب څه نوم وله کېدو؟ وی مدینة النبی، د پیغمبر مبارک ښار.
د پیغمبر مبارک ښار. نو د مدینې منورې خپل نوم دی مدینة النبی، نو موږ ورته مدینه منوره وایو د عزت په خیال. مدینه شریفه ورته وایو، مدینه مبارکه ورته وایو، مدینه مطهره ورته وایو، او نومونه یې نور هم شته. طوابه هم ورته وایي او طیبه هم ورته وایي. حضرت تمیم الداری رضی الله تعالی عنه یو ځل راغی حضور پاک ته او نبی علیہ السلام د دجال ذکر کړی و، د دجال صفتونه یې بیان کړي و. تمیم الداری راغی حضور پاک ته کېناست، وی د الله رسوله ناشنا شی مې ولید. ای موږ د خپل علاقې نه راتلو تا ته مدینې منورې هجرت هم کوو، نو په لاره چې راتلو نو موږ منځ کې دریاب د سمندر دریاب، نو موږ کشتۍ ته وختو، نو کشتۍ باندې هوا راله د بل طرف نه، نو په مخه یې کړه. هغه سمندر دریاب دی، هوا پکې تېز دی، کشتۍ په مخه کړه، مونږ ټینګولې نه شوه، ډېره لرې یو علاقې ته لاړه، نو یو جزیرې ته ورسېدله، مونږ دې په جزیره کې کوشو. خدای اوس به څه کوو، کشتۍ چې اوس هوا ټیک شي نو زه به لرې جزیرې ته لاړم. جزیرې پته هم نه لګېده، نه پکې انسان و نه پکې حیوان و. وایي چې جزیرې ته څنګه مونږه کوز شو او لږ غوندې جزیرې ته ور دننه شو، نو یو شیم پکې ولیده، ټول د ویښتو نه ډک یو حیوان دی، مکمل د ویښتو نه ډک، د سر نه خپې پورې ویښته دي. وایي مونږ ترې ویرېږو، وایي مونږ نه یې تپوس وکړو تاسو څوک یې؟ مونږ ورته وویل ته څوک یې؟ وایي زه جاسوس یم. تاسو څوک یې؟ مونږ عرب یو. کوم ځای نه راغلی پلان کې کوم خواته دی مدینې ته؟ څنګه دلته راورسېدې؟ بس باد په کشتۍ راغی، کشتۍ را په مخه کړو، دلته یې راورسولو. ابادباني کشتۍ به وایي ته څوک یې؟ وایي ما پرېږدی، لږ مخکې لاړ شئ دې جزیره کې، نو هلته یو کس دی ستاسو په انتظار دی، ستاسو نه به هم تپوسونه وکړي او تاسو ته به مالې ووایي. خدای دا څه په جنجال وړي چې لږ مخکې لاړو، اوس یو سړی دی په زنځیرونو تړلی دی، او وی ناګانه یو ټوپ وواهه، وی وتېرېدو. وی راته وی څوک یې؟ وی موږ عرب یو. وی د عربو څه حال دی؟ ما چې بس ډېر ښه حال دی. مکه څنګه ده؟ ښه ده. مدینه څنګه ده؟ ډېره ښه ده. څه نوي خو نشته. موږ یو سړی دی پیغمبرۍ دعوی کړې ده، راوتی دی هغه پیغمبر؟ موږ یو. مکې نه تللی دی مدینې منورې ته. وی راته وی چې شام کې یو باغ دی شته هغه؟ ما او میوه ورکوي او پلانکي ځای کې یو دریاب دی اوبه پکې شته؟ موږ یو. اوبه ورکوي؟ ښه ډېرې. وی یاد وساتئ څه موده پس به دغه دریاب کې اوبه ختمې شي، دغه باغ به وچ شي، ختم به شي. موږ وی ته څوک یې؟ وی ته دجال یم. زه به په ټوله دنیا چکر وم، ډېر خلک به زما تابع شي، خلک به راپسې ګرځي، ما سره به مال او دولتي، یو لاس کې به مې جنت وي بلکې دوزخ، چاله خوشحالۍ ورکوم چاله سزاګانې ورکوم، او په ټوله دنیا به ګرځم، خو صرف یو ښار ته به نشم داخلېدلی چې هغې ته توابه یا طیبه وایي، او د هغې ښار په دروازو او په درو به فرشتې ناستې چې زه ورځم نو ما به نه پرېږدي. وی دا خبرې مې ترې واورېدې چې را روان شو، باد قلار شو، کشتۍ کې کېناستو، رالو مدینې منورې ته، رسول الله مبارک ته دا ټول الوي. نو حضور پاک مبارک صحابه راغونډ کړل، دا الې ورته وي خوشحاله و چې دا ما څه ویلي وګوره حق قدم مو وی. زه چې ویم دجال به راځي په سترګه به ړوند دي او مقه دوی ولیده، په هغه شکل یې ولیده. او دجال وایي چې زه به توابې یا طیبې ته نه داخلېږم، فرشتې به مې نه پرېږدي. نو رسول الله مبارک کونټۍ اوچته کړه، د ممبر خوا یې راوبروله، وی قسم په خدای چې دا توابه ده او دا طیبه ده.
مدینه منوره دې ته به نه داخلېږي دجال د مدینې په درو او په کوڅو کې به ورته فرښتې ناستې چې دی راشي هغوی به یې نه پرېږدي مخ به وله شام ته ورواړئ نو دی به شام ته لاړ شي نو شام کې به عیسی علیه السلام راکوز شوي نو هلته به عیسی علیه السلام مردار کې مړ به شي نو دغه یې نوم شو طعبه طیبه او مدینه منوره د پیغمبر مبارک ډېره زیاته خوښه وه کله چې مکه فتح شوه او بیا د حنین غنیمتونه تقسیم شو نو رسول الله مبارک هغه په خپل اختیار چاله ډېر او چاته کم ضرورتمندو ته به یې کتل حالاتو ته به یې کتل نو د مکې خلکو له لږ غنیمتونه زیات ورکړل او د مدینې خلکو له کم ورکړل او هغې کې د رسول الله مبارک غټ غرض و چې دا د مکه اوس فتح شوه نو که دوی له مال ورنه کم او مونږ اوس مدینې ته واپس لاړ شو دوی بیا شورش جوړ نه کړي او بغاوت ونه کړي نو بیا به د مدینې نه دوی سره جګړې له راځو دا مسلمانان ستره لمړه نه کړي نو رسول الله مبارک هغوی له مالونه او چا له سلو خان او چا له کم او زیات چې دوی په دې مال مطمئن شي او دوی اسلام سره د زړه مینه پیدا شي ډېر مالونه یې ورکړل نو د مدینې چې کم خلک و نو هغوی لږ خفه شو هغوی وی ښه جنګونه په مونږ کوي چې سخته راشي هېوادونه مونږ ته کوي او اوس هم دغه د مکې خلکو سره جنګ وکړه زمونږ تورې اوس هم د هغوی په وینو سرې دي او مال هغوی له ورکوي مونږ له نه راکوي الله رسول الله مبارک زر انصار راغونډ کړل او اعلان یې وکړ چې څومره انصاري هغه د دې خیمو لاندې را جمع شي خو بې د انصارو نه بل څوک به ني ټول را جمع شي تپوس یې وکړو هلکه وي د انصارو نه علاوه بل څوک پکې شته وی نور څوک نشته خو یو خریم پکې شته هغه خرایي څوک رسول الله مبارک ځکه د نبی علیه السلام د نیکه مور د عبدالمطلب مور سلمه دا د مدینې منورې نو خلک د پلار د مور خاندان ته او د نیا خاندان ته ماماخیل داسې ده که وی یو خرایم پکې شته او هغې نو بل ته خرایان وایي دا هم خرایان دي نو رسول الله مبارک وخندل وی ان ابن اخت القوم منهم دا وی خرایي د قوم نه یې پردي ني حضور پاک ورته وفرمایل وی انصارو څه خبرې مې اورېدلې دي تاسو څه ویلي څه مو وی ما متعلق هم څه ویلي دي هغې خو به دروغ نه وي وی د الله رسوله مشرانو څه نه دي ویلي او د هلکانو څه ویلي دي وی څه وی وی دقه ټکې ویلي دي چې سخته راشي هېوادونه مونږ ته کوي او چې کله غنیمت وي نو بل له ورکوي مونږ له نه راکوي او د مکې د خلکو په وینو خو زمونږ تورې سرې دي مونږ ورسره جهاد کړی هغې له یې ورکړل مونږ نه نه راکوي الله رسول الله مبارک ډېر عجیبه خبره وکړه وی دا مې داسې کړي خو ای انصار یو خبره درته